سلام قدرمن کتونکو وخت مو په خیر. نن نه د 1499 میلادي کال د کپ 14مه چې د 2020م کال د مارچ ل 8 نیټې سره برابر ده. په ملرهي نیوز څخه د نن شپې خبري ټولګي تر ګرځو، خو په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. ولسمشر غنی ډیر هغه حقیقتونه چې پخوا یوازې خوب لیدل او اوس په حقیقت بدل شوي، هغه لاسته راوړنې څه دي؟ د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته نږدې پاکستاني پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد چیرته دی؟ په اړه یې د دفاع وزارت څرګندونې. او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په 188 رایو سره د دې هیواد له پارلمان څخه د باور رایه واخیسته. ولسمشر غني وایي ډیر هغه حقیقتونه چې پخوا یوازې خوب لیدل اوس په حقیقت بدل شوي. ولسمشر غني د ملي شورا د 18مې تکني دورې دریم کال د پرانیستې مراسمو کې نن وویل د تلپاتې سولې لاسته راوړل نه یوازې زموږ لپاره هیله ده بلکې سپیڅلی هدف دی. ډیر هغه حقیقتونه چې د راتلونکي په ځانباسي افغانستان لپاره د خلکو په اندخوبونه وو، اوس دا خوبونه په حقیقت بدل شوي. هغه په دې اړه زیاته کړه څو کاله وړاندې د افغانستان د اوبو مدیریت یو خوب و، خو اوس دغه خوب په حقیقت بدلیدو په حال کې دی. ولسمشر وویل زموږ د تیرو 6 کلونو تجربو دا وښودله چې سولې ته رسیدل تش خیال نه دی. پایدار سولې ته رسیدل ممکن دي، اما داسې سولې ته رسیدل چې خشونت پای ته ورسوي، سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ثبات راوړي، تدبیر غواړي، ژمنه غواړي او پیداګري غواړي. د معلوماتو په اساس چې په زیات شمیر پاکستاني پوځیان له سپین بولدک ولسوالۍ سره نږدې پر ډیورند کرښه ځای پر ځای شوي دي. د کندهار ځایي خبريالانو په سیمه کې د سرچینو له قبله ویلي چې پاکستان د همدې لپاره دې غاړې ته د خاورې د لاندې کولو ګامونه اخیستي دي. د پاکستان د دې وروستي اقدام په اړه تر اوسه د کندهار ځایي چارواکو څه نه دي ویلي. دا په داس حال کې ده چې پاکستان له دې وړاندې هم د افغانستان ځینې سیمې له خپل واک لاندې راوستي دي. د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد چیرته دی؟ په اړه یې د دفاع وزارت څرګندونې. له تیرو 2 میاشتو راهیسې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د حکومت په رسمي ناسته او رسنیو کې نه ښکاري. ویل کېږي نوموړی له هېواده بهر تللی. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان په واده باندې ویلي دي چې اسدالله خالد ناروغ دی او په یو بهرني هېواد کې تر درملنې لاندې دی. د نوموړي په وینا د اسدالله خالد روغتیایي وضعیت اوس ښه دی او ژر به هېواد ته راستون شي. د اسدالله خالد په نشتون کې د ملي دفاع وزارت ډیری چارې د دغه وزارت د مرستیال شاه محمود بیاخیل لخوا ترسره کیږي او حکومتي ناستو کې نوموړی د اسدالله خالد پر ځای برخه اخلي. په بدخشان ولایت کې د واورې ښویېدو له امله 14 کسان مړه شوي دي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ریګستان ولسوالۍ کې د واورې ښویېدو له امله 14 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې د بدخشان ولایت په ریګستان ولسوالۍ کې یاده پیښه 13 پنجشنبه شوې ده چې ویل کېږي ګڼ کسان بېدرکه هم دي. د بدخشان ولایت مقام ویان نیک محمد د دې پیښې د تایید ترڅنګ وایي چې د ریګستان ولسوالۍ زرنداب کلی د طالبانو تر ولکې لاندې دی چې له امله حکومت نه دی توانېدلی تر څو د سیمې ته پر وخت خدمات ورسوي. اخوا د بدخشان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر بشیر صمیم وایي چې د زرنداب څخه ترلاسه شوي معلومات لا هم لومړني دي او د دې احتمال شته دی چې د واورې د ښویېدو په پیښه کې د مړه شویو کسانو شمیر زیات شي. د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د موټر بم برید له امله د دې ولایت د ملي امنیت څارنوالۍ رئیس په ګډون 10 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. برید چې نن سهار شوی موخه د دې ولایت د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس و چې له امله یې نوموړي په ګډون 2 کسان وژل شوي او 8 نور ټاپیان شوي دي. د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام او د ولایت مقام اجتماعي مرستیال بسم الله روحاني ایمرجنسي روغتون ته لاړ او د نننۍ پیښې د قربانیانو له روغتیایي حالت څخه له نږدې لیدنه او څارنه وکړه. د ایمرجنسي روغتون ډاکټرانو د زخمیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وبله. په وینا یې چې د اوس لپاره کومه جدي ستونزه نه لري او له بیړني حالت څخه وتلی دي. ښاغلي الهام د وژل سویو روح او زخمیانو ته د بشپړې روغتیا د دعا ترڅنګ روغتیایي مسؤلینو او اړوند ډاکټرانو ته سپارښتنه وکړه چې د زخمیانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او که اړتیا وي چې زخمیان د لاښې درملنې په موخه مرکز ته ولېږدوي. دښمن د خپلو هدفي حملو په جریان کې نن زموږ د ولایت داخلي امنیت څارنوال د موټر بم په ذریعه شهید د یو ساتونکي سره او 8 نفره چې یوه ښځه پکښې کې زخمي کړه.
د یادونې وړ ده چې نن سهار په لښکرګاه ښار کې د هیواد او خاورې دښمنانو د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس سید محمود سادات پر موټر بم برید وکړ چې په پیښه کې محمود سادات د خپل یو ساتونکي سره ووژل سو او 8 تنه نور بې ګناه هیوادوال زخمیان سوه چې زخمیانو کې یوه ښځه هم شامله ده. د جمعیت ګوند اجرایوي رئیس او د بلخ پخوانی ولیعهد محمد نور وایي چې زلمی خلیلزاد له حکومت او سیاسون سره د ګډ حکومت طرحه شریکه کړې ده. د نور په وینا چې د طرحه د یوې داسې نوي حکومت په اړه جوړه شوې چې طالبان به یې هم برخه وي. عطا محمد نور ویلي چې دغه طرحه تر اوسه بشپړه شوې نه ده او لا ډیر کار ته اړتیا لري. د امریکایي ځواکونو وتل، د تیر لاسته راوړنو ساتل او د طالبانو په شمول د یو نړیوال کنفرانس جوړیدل د دغه طرحې بنسټیز مسایل دي. خلیلزاد کابل ته په خپل وروستي 3 ورځني سفر کې له ولسمشر غني او ګڼ شمېر سیاسي څېرو سره کتلي او همدا ډول به له طالبانو سره دوحه کې پرې خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان د دوحې هوکړې سره هم د مرکزي اسیا جهادي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی. تازه په همدې موخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو ترهګرو ډلو د ګواښونو او ننګونو په اړه خپل خبر خپور کړی. راپور کې ویلي دي چې د دوحې هوکړې سره طالبانو لا هم ازبیک او تاجک سلفي جهادي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي. د یادونې وړ ده چې طالبانو له امریکا سره په شوي هوکړه کې منلي چې له القاعده شبکې او وسلوالو ډله سره به اړیکې نه پالي، خو وخت نه وخت په طالبانو دا تور پورې کېږي چې طالبانو لا هم له یادو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. بل خوا تر اوسه طالبانو د امنیت شورا د دې وروستي راپور په تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. د ختیځ ولایتونو ولسي وګړي په هېواد کې د روان سیاسي وضعیت هدفي بریدونو، چاودنو او جګړو په تړاو غږ پورته کوي او په حکومت او طالبانو غږ کوي چې د سولې روانې خبرې د تیزې او ژر تر ژره د په یوه اوربند هوکړه وکړي. ننګرهار کې یو شمېر قومي مشرانو او ځایي اوسېدونکو چې د ولسي جرګې غړي حضرت علي په مشرۍ راټول شوي وو په هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دغه غونډې ته چې یوازې د ولسي جرګې غړي حضرت علي وینا وکړه، وی ویل په دوحه کې د سولې خبرو د ښه پرمختګ لپاره چې مطلوبه پایلې ولري او د جګړې د پای ته رسیدو تمامې شیخ کې خواوې دی په حقیقي توګه کوټلي ګامونه واخلي. نوموړی وایي هر څه لومړی د اوربند وشي او د هغه سولې غوښتونکی دی چې ټول لسته د منلو وړ وي. ټول دنیاوالو ته او طالبانو ته ام حکومت ته زمان د ملت د ننګرهار د جهادي شورا او د ولسونو غږ دا دی چې فوري د باید ډز بند شي او دغسې صلح هم غواړو چې د افغانستان د ولس او د دې ملت د خیر وي. نوموړي دغه راز په سیاسیونو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تامین او جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوه خلوشي او د قدرت پر ځای د هیواد د وضعیت ښه کېدو ته ډیر پام وکړي. سیاسونو باندې مې غږ دا دی چې عاجله کابل کې یو غونډه وکړي، دې کې به حکومت هم شامل وي، افغانستان ټول ملتونه هم شامل وي، هغې نه وروسته طالبان سره کښېنې صلح وکړي. که صلح یې کوله، که تاسو نه چوکۍ هم تلله، که چانه رئیس جمهوری ځي، که سیاسي ډلونه ځي، دې چوکۍ نه د تیر شي، که ابرومندانه عزتمندانه د افغانستان خیر دپاره چوکۍ هم تللی بیا نه ده تللی. عزت مهمه ده. دوی د هیواد او په ځانګړې توګه د ننګرهار په وروستي امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده او وی ویل دغه حالت ولس ته د زغم وړ نه دی او د مهار لپاره دې جدي هڅې وشي. امنیت خو تاسو ګورئ، هر سبایي چې جګ شي، چېرته په ماین الوتی دی، چېرته په لاره کې وژل شوي او خپل خط نه خبره اوښتې دی. له دې سره ولسي خلک هم ننګرهار کې د څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه د بمي چاودنو او هدفي وژنو زیاتوالي ته اندېښمن دي او مسؤل چارواکي ګرم بولي چې د وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي. په داسې حال کې چې چارواکو د خپلو تدابیرو د زیاتوالي او امنیتي پیښو کې د یو شمېر ښکېلو کسانو د نیولو وایي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد. اروپایي ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې په ښکېلو خواو د تاوتریخوالي د بندېدو غږ کړی. تازه د اروپایي پارلمان لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې له ښکېلو خواو غوښتنه شوې چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د یاد پارلمان له لوري په خپره شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو اوسنی بهیر د جدي اندېښنې وړ بلل شوی دی او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. اروپایي ټولنه وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالین خبریالان
او سیاسي څیرې په نښه کیږي چې دا هر څه د اندېښنې وړ دي او د دې جدي اړتیا ده چې ښکیل لوري ژر تر ژره اوربند وکړي. د لغمان د ملي امنیت ځواکونو له لوري 250 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي چې په 19 بوریو کې ځای پر ځای شوي وو نیولي دي. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې په دې نیول شوي توکو کې مختلف چاودیدونکي مواد شامل دي. په همدې حال کې ولایتي چارواکو په طالبانو غږ کړی ترڅو اوربند وکړي او جګړه پای ته ورسوي. د لغمان سیمه چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د کابل جلال آباد پر لویه لار په یو هینو ډوله موټر کې په 19 بوریو کې بار چاودیدونکي توکي نیولي. د دوی په خبره په دغه توکو کې ساینسوز لاینونه، پلتې او امونیم نایتریت چې 250 کیلوګرامه کېږي له یو تن سره یو ځای نیول شوي چې غوښتل د وسایطو ضد چسپکي او نورو بېلابېل ډوله ماینونو په جوړولو کې ترې ګټه واخلي. د لغمان مرستیال والي د ملي امنیت ځواکونو د دغه لاسته راوړنې د مننې سربیره دوی ته ډاډ ورکړ چې ولسونه او د ولایت رهبرۍ تر شا ولاړه ده او دوی دې لا هڅې وکړي چې د دښمن د هر ډول شومو کړنو مخه ونیسي. په دغه چې موږ او تاسې لاندې ورته ګورو په دې بوجیو کې په حدود د 250 کیلوګرامه سانیسوز مواد چې دي هغه ځای په ځای شوي دي او دا انتقالیدل زمونږ د افغانانو د بېګناه د وژلو دپاره ورته استفاده ترې کېدله. یقینا ګورئ دا د موږ او تاسې ملي ځواکونه چې دي دوی د مسلمانانو د خاصتا د افغانستان په هغو کندرونو باندې ناست دي چې یعنې د هغې توصیف نه کېږي. زه ستاسو اوس په کلماتو کې ووایم یعنی ته داسې فکر وکړه چې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. که څوک یو مسلمان سړی په ناحقه باندې وژني هغه ځای جهنم دی. په همدې معنا باندې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا دا قرآني آیت دی. که څوک د یو مسلمان ژوند ژغوري نو هغه گویا دا چې د ټول انسانیت ژوند دی وژغورلو. نن رئیس صاحب امنیت او دا ځواکونه دا رئیس صاحب شورای ولایتي چې دلته داخل ولاړ د ټول د امنیت په تامین کې ډېر رغنده رول لري. نو داسې فکر وکړه چې که دغه باندې یو انتحار یا انفجار یا هر هغه څه چې تخریب کوي هغه رامنځته شوی و نو د موږ او تاسې ډېرو بېګناهو ولسونو ژوند به یې اخیستی وی ترې نه. نو دا یو ډېر ښه کار وشو. یعنې داسې فکر وکړه چې دلته د سلګونو خلکو ژوند په دې باندې وژغورل شو. په همدې حال کې د لغمان ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د ملي امنیت ځواکونو د دغه لاسته راوړنې باندې خوښي وښوده او په وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه دې بنده کړي. هغه په لغمان کې د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ولایتي ادارې ترمنځ د غوره همغږۍ د ستاینې سربیره د ولسونو له ادرشه بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ټولو امنیتي ځواکونو نه امنیتي او دفاعي ځواکونو نه مننه کوم په خاصتا د امنیتي ملي کارمندانو نه هغه ورونو چې په دې لاره کې هلې ځلې کړي دي. تاسې ولید د 19 بورۍ هغه مواد چې دا زون ته خطر و یوازې لغمان نه چې ننګرهار، کونړ، نورستان دا هغه مواد دي. دوی کولی شي په ډېرو اسانۍ سره زموږ هیوادوال له منځه ویسي. زه دوی نه مننه کوم چې په ډېر هغه تکلیف باندې چې دوی تیر کړی ده د شپې د ورځې او دوی پسې سوي دی نیولي دي د دوی د دغې لاسته راوړنې رئیس صاحب او د دوی ټولې رهبرۍ ته مبارکي وایي مکورې ودان چې دومره تکلیف تیر کړی د خلکو ژوند دی وژغوره. زه د ما خواهش د مخالفینو نه هم دا ده وروره نن په افغانستان کې نور جنگ بس ته افغانان جنگ نه غواړي. جنگونو باندې که دا ملک جوړېدلی 40 کال هم جنگ وکاو نور جنگ باندې ملک نه جوړېږي. راځئ د تسلیمۍ خبر هم سره پرېږدو د یو ځای کېدو خبره کوو. راځئ سره یو ځای شو د دې خپل هیواد د آینده دپاره کار وکوو. دا هیواد به په یو ځای کېدو جوړېږي دا په جنګونو نه جوړېږي. نو غوښتنه مې بیا هم دا ده د دوی ته بیا هم دوی نه غوښتنه کوم د دغسې اعمالو مخه ونیسئ او په ولس هم غږ کوم چې دوی سره همکاري وکوئ ځکه زموږ یو هیوادوال چې شهید کېږي دا زموږ دپاره ضایع ده. نور خو د دې جنګونه هم ذاتي خلاص و امریکایان وځي او موږ دا ملک د ما او تا ده او ما او تا به یې جوړو په ما او تا حق لري. راځئ چې سره یو ځای شو او
د لغمان د سیمایي مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو په لغمان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د غنو تخریبي کړنو مخه نیولې چې ورسره د لسګونه پیښو د رامنځته کېدو مخه نیول شوې. سباون ساحل، روحي نیوز، لغمان. د خبرونو په دوام دا هم یو څو بهرني خبر نه. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په 108 رایو سره د دې هیواد له پارلمان د باور رایه واخیسته. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان نن د باور رایه اخیستو لپاره د پارلمان د مشر اسد قیصري په مشرۍ غونډه کې د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي باور قرارداد وړاندې کړ چې د 108 رایو په اخیستو سره یو ځل بیا د لومړي وزیر په چوکۍ پاتې شو. د پارلمان له 342 غړو څخه د لومړي وزیر چوکۍ لپاره 102 رایې پکار وي چې له ډلې عمران خان د پارلمان 108 رایې خپلې کړې. د یادونې وړ ده چې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد PDM چې 17 سیاسي ګوندونه پکې شامل دي پر اچونه کې ګډون. د پاکستان بلوچستان ایالت کې 14 کسانو ته امر ژوبل اړولې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 14 د 2 ساتونکو په ګډون کسانو ته امر ژوبل اړولې ده. د راپورونو لمخې چې تیر مخام د پاکستان بلوچستان ایالت په ویليري پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو پر موټر چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او د هغوی 2 سرتیري ټپیان دي. په بلوچستان کې د دې وروستي برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا په غاړه نه ده اخیستی. د 1400 لمریز کال په پیل کې بعد خوست له هوایي ډګر پروازونه پیل شي. د ملکی هوایي چلند ادارې عمومي رئیس د خوست هوایي ډګر په تړاو د پرمختګونو خبر ورکړی دی. د ملکی هوایي چلند ادارې عمومي رئیس ډاکټر محمد قاسم موپیزاده وایي چې د خوست هوایي ډګر د پراختیا کارونه اوس مهال د دې ادارې لخوا روان دي چې د ترمینل تعمیر، اپرون یا پارکینګ کار یا تل 90% بشپړ شوی دی. د خوست هوایي ډګر چې د هیواد په جنوب ختیځ کې له لوی هوایي ډګرونو شمیرل کیږي، ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د نوي 1400 کال په پیل کې به د پاتې برخو کار په بشپړېدو سره پرانیستل شي او نړیوال پروازونه به ترې شروع شي. د روحي نیوز قدرمن کتونکو دا و د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا د اعلی پمان ښه